په حرم شریف کې زناکاره ښځه یوه ښځه چې ډېره ښکلې وه مکې معظمې ته د حج او عمرې په نیت روانه شوه. کله چې د شیطان ویشتلو ته لاړه نو مشهور شاعر عمر ابن ابي ربیعه چې د ښځو ډېر شوقي و ویې لیدله. سړي له ښځې سره خبرې وکړلې خو هغې ځواب ورنه کړ. په دوهمه شپه یې ښځې ته لار ونیول او لاس یې ور واچاوه. ښځې ورته وویل ما نه لرې شه، زه د الله په حرم کې یم او په محرمو ورځو کې یم. ابي ربیعه په هغې ډېر ټینګار وکړ خو ښځه له دې نه ووېرېدله چې هسې نه نور خلک په دې حالت باندې خبر شي. نو د سړي لار یې پرېښودله او بېرته خپلې خیمې ته وګرځېدله. په درېیمه شپه ښځې خپل ورور ته وویل ما سره ووځه او د حج مناسک وګوره. کله چې ابن ابي ربیعه له ښځې سره د هغې ورور ولید نو په خپل ځای ودرېد. د ښځې لار یې ونه نیول او له ځان سره یې وخندل او دغه شعر یې ووایه. ترجمه: سپی په هغه چا حمله کوي چې زمری ورسره نه وي. سپی له هغې ډلې وېرېږي چې ضرر رسوونکی زمری ورسره وي. کله چې عباسي خلیفه ابوجعفر منصور په دې پیښې باندې خبر شو نو ویې ویل د ما زړه غواړي چې قریشو کې هېڅ یو داسې پیغله پاتې نه شي چې په دغې قصې باندې خبره نه شي. د مسلمانانو په یوه ښار کې یوه نیکه او هوښیاره ښځه وه. د هغې یوه لور وه. کله چې به یې لور له کور نه وتله نو ښځې به خپل زوی ته وویل زویه له خپل خور سره دې ووځه، ځکه کله چې ښځه له سړي بغیر له کوره وځي په ښار کې داسې ښکاري لکه پسه چې د لیوانو په منځ کې وي، نو د لیوانو هغه کمزوری هم د حملې جرأت پرې کولی شي. عیون الاخبار جلد نمبر 4 صفحه نمبر 100. یوه کوچنۍ غوښتنه کوم، که ویډیو مو پوره کتلې وي نو هیله ده کمنټ کې ولیکئ چې جزاکم الله خیرا. د خیر په خپرولو کې راسره برخه واخلئ او له نورو ملګرو سره یې په ګروپونو کې شیر کړئ. زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.